د الله رب العزت په توفیق سره من د کتاب عمدة الاحکام نه د منځه مسائل بیانول. بیا د هغې نه بعد مؤلف باب راوړی د بابو صلاة الکسوف. هغه مونځ صلاة الکسوف هغه مونځ ته ویلی کېږي چې کله نور یا سپوږمۍ تندر ونیسي نو دغه ټیم کې مونځ کول دې ته په عربۍ کې الکسوف ویل کېږي، صلاة الکسوف. موږ بعض ابتدایي خبرې بیان کړې وي چې دا کسوف څه ته وایي، دا نور او دا سپوږمۍ دې لره ولې تندر نیسي. نو موږ وایي د هغې دوه وجې دي، یو وجه حسي ده چې هغه بیان شوې وه، یو شرعي وجه د هغه دا چې الله رب العزت په دې سره د خپل بندگان یری. الله رب العزت د خپل بندگان یری ځکه کله چې دی په نور کې توروالی راشي، کله په سپوږمۍ کې راشي او رڼا د هغې یا صحیح ختمه شي یا پوره رڼا ختمه شي، په دې سره الله رب العزت د خپل بندگان یری. او د دې تفصیل را روان دی. موږ یو حدیث ذکر کړی د عایشه رضی الله عنها، هغه حدیث و بیا ووایو، هغه وایي ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو پیر نور چې دی نو هغه تور شوی و. موږ پښتانه چې وایي تندر نیولی او دا واقعه د هغه په ژوند کې یو پیر راغلی دی. د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو پیر راغلی دی. وجه ذکر شوی وه که اوس یو څوک ووایي چې الله رب العزت په دې خپل بندګان یری، نو خو د نیکانو خلکو زمانه وه. په هغه ټیم کې ولې داسې کېدو؟ دا د دې دپاره چې د امت زده کړي، که چېرته داسې حالات راشي نو دوی به څه کوي. د دې دپاره د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې الله رب العزت دا واقعه را پیښه کړې وه. وی فبعث منادیا ینادي، رسول صلی الله علیه وسلم یو کس ولیږو چې ته لاړ شه اواز وکړه الصلاة جامعه، مونځ د جمع سره کېدو واله دی. نو دلته موږ دا مسئله ذکر کړې وه چې د کسوف او د خسوف مونځ چې کله نور تور شي یا سپوږمۍ توره شي نو په داسې ټیم کې چې کوم مونځ کېږي د هغې دپاره اذان او اقامت نشته. د هغې دپاره صرف دا اعلان دی چې مونځ د جمع سره دی چې خلک خبر شي راشي. فاجتمعو، نو خلک راجمع شو، وتقدم او رسول صلی الله علیه وسلم مخکې شو، فکبر وصلى 4 رکعات فی رکعتین. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورمخکې شو او 2 رکعاته مونځ یې وکړو او په هر رکعت کې 2 رکوګانې وکړې و 4 سجدات او 4 سجدې، یعنې سجدې عقل شان وکړې څنګه چې موږ کوو، په هر رکعت کې 2 سجدې، خو رکوګانې پکې زیاتې کړې. نو په هر رکعت کې 100 رکوګانې شوې، 2 رکوګانې. دې باندې موږ مسله ختمه کړې وه. یو مسله موږ دغه ذکر کړې وه چې د کسوف د منځه دپاره اذان او اقامت نشتی، د هغې دپاره اعلان دی. دویمه مسله ورسره دا یاده کوي چې مستحب طریقه او غوره هغه دا ده چې د کسوف مونځ به په جومات کې کېږي. او دلیل پې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې کړی او امام بخاري رحمه الله په دې مسله باندې باب راوړی دی، باب صلاة الکسوف فی المسجد. باب دی په بیان د دې مسله کې چې د کسوف مونځ په جومات کې کېږي. او که چېرته د دې بهر کول غوره وی نو عیدګاه خو هسې هم نږدې وه. رسول صلی الله علیه وسلم د عیدګاه د منځه دپاره به د اختر د منځه دپاره به عیدګاه ته وتو، جنازې به یې بهر کولې. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم به د استسقا مونځ، د هغه مسله هم را روانه، باران غوښتو دپاره چې مونځ هغه به په عیدګاه کې کوو. نو که چېرته د دې په عیدګاه کې کول وی په کولاوزي کې نو رسول صلی الله علیه وسلم به بهر کړی او هغه جومات کې وکړو. او بهر کول هم روا دي، نه چې ناروا دي،
خو طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم دا دی چې هغه جومات کې کړی دا لمونځ. اوس د هغې نه بعد حدیث راوړی د ابو مسعود عقبه ابن عمرو الانصاري البدري رضی الله عنه. دا دی ابو مسعود، یو دی ګوره عبدالله ابن مسعود، هغه جدا صحابي دا جدا دی. هغه ابن مسعود دی، د مسعود زوی دی، عبدالله نوم دی، د مسعود زوی دی. او دا دی ابو مسعود، دا د مسعود پلار دی. خپل نوم یې عقبه دی، انصاري و، د مدینې اوسېدونکی و، بدري و، د بدر په غزا کې هم شریک شوی. او صحابه کرامو کې چې کم صحابه کرام د بدر په غزا کې شریک شوي دي، هغه د هغو نه غوره دي کوم چې نه دي شریک شوي. نو ځکه د بعضو صحابه کرامو د نوم سره دا لقب راځي البدري، نسبت یې دغې ته کېږي ځکه چې دا یو شرف او عزت دی. په هغه وخت کې اسلام کمزوری و، مسلمانان کمزوري و، او په دغه سختو حالاتو کې چې څوک د رسول صلی الله علیه وسلم سره تللی دی او په دغه غزا کې شریک شوی دی، د هغه یو ځان له فضیلت دی. دغه شان د بدر والو دا فضیلت د بل چا نشتی، د هغوی دی چې الله رب العزت ته طرف نه هغوی ته اعلان شوی دی تاسو چې نن نه بعد څه کوئ الله وایي ما بخښلی. نو دا د دوی خاص فضیلت دی. یو پکې دا صحابي دی، هغه وایي وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه. دی کله کړې وه؟ دی کله چې 2 رکعاته وکړو په دې پسې خطبه کړې وه او دا مسله هم را روانه ده. زموږ نه دا مونځ ولې پاتې دی؟ زموږ نه دا مونځ ولې پاتې دی؟ د هغې یو څو وجې دي. یو زموږ کم علمي، موږ ته دې مسلې پته نشته. بلکې دا دلته چې کم مسافر دي د بعضو نه پکې دا خبره اورېدی شوې ده چې کله نور یا سپوږمۍ توره شي او جوماتونو کې لمونځ کېږي نو دوی ته یو قسمه مسخره جوړه کړي، یاره د دوی هم څه کار نشته بس دغه لمونځونه کوي. نو دلته دې د دې مسلې نه دی خبر، دوی خو په صحیح طریقه روان دي ځکه چې الله رب العزت دومره غټه نښه وښوه د خپل قدرت او د یېرې خبره ده چې داسې نه د الله عذابونه رانه شي. دې ټیم کې سړی جومات ته ځي لمونځ کوي، دا د پیغمبر طریقه ده. نو دا د عربو د ځان نه جوړه کړی شوې طریقه نه ده ګورئ. او نه الله رب العزت زموږ دپاره معیار عرب ګرځولی چې عرب څه کار کوي دا به دیني، چې عرب یې نه کوي دا به دین نه. او نه عجم، نه د عجمو خبره چلیږي چې یاره عجم چې څه کار کوي دا به دیني، پښتانه چې څه کار کوي هغه به دیني، چې عجم یې نه کوي هغه به دین نه. دا خبرې ټولې پالتو خبرې. لنډه خبره دا ده چې څه الله او د الله رسول ویلي هغه به دیني، او چې څه هغوی نه بیان کړي او دین کې نشته هغه به دین نه وي، که هر څوک یې کوي، که عرب یې کوي او که عجم یې کوي. داسې د عربو د نیکه دین نه دی چېرې عربو پکې د ځان نه مونځ زیات کړی دی. عرب څنګه مونځ زیاتولی شي؟ او که زیات کړی وی نو بیا طریقه دا دی چې په دې به رد کېږي چې یاره دا کار ناروا دی، دا په شریعت کې نوې مسله راووته. دا مونځ په حرمینو کې هم کېږي، چې تاسو به لیدلی که نه به لیدلی، حرمینو کې هم دا مونځ کېږي. نو څنګه یو کار کېږي او هغه په دین کې نشته؟ نو یو خو زمونږ کم علمي ده، دویم موږ دې خبرو خراب کړي وو. زمونږ مذهب، زمونږ علاقه، زمونږ مولا، زمونږ کتاب. لکه اوس دې ځای کې پوره باب په دې عنوان دی چې صلات الکسوف. بیا حدیثونه راوړي د صحیح بخاري صحیح مسلم نه. موږ دا ټول حدیثونه پرېږدو او دا خبره مو راټینګه کړې ده زموږ پلار نیکه، زموږ مذهب، زموږ مولا، زموږ کتاب. آخر زموږ کم کتاب دی چې قرآن او حدیث زموږ کتاب نشي، بل زموږ کم کتاب دی. بیا د یو مسلمان سره خو دغه 2 کتابونه دي، نو څه قرآن او حدیث، درېیم بل کم ځای کې دی. هلکه یو سړی وي چې د پلاني عالم کتاب، د پلاني عالم چې کتاب لیکي نو دغه قرآن او د حدیث ته وضاحت دپاره لیکي، هغه نوی کتاب نشي لیکلی. هغه به هم دغه مسلې واضحه کوي، د الله او د الله د رسول خبرې به بیانوي، د صحابه کرامو طریقه به بیانوي. موږ ته به نوی دین نه ښیي. د عالم دا کار نه چې دی به نوی دین بیانوي، د عالم کار دا دی چې دی به دین بیانوي، نوی دین نه، دی به دین بیانوي. او دین قرآن او حدیث ته ویل کېږي. لکه اوس زما مولا ستا مولا د یو مسلې نه خبر نه وي، د هغې به دا مطلب نه چې دا مسله په دین کې نشته. لنډ د هغې جواب دا دی چې دته پته نشته.
خبره ختمه شو. زه اوس تاسو دلته درسونه کومه، یو مسله ما بیان نه کړه، ما ته معلومه نه ده، ما ته یاده نه ده. انسان یم زه خپل دا منم چې زه کمزوری یم، یو مسله ما ته یاده نه ده، ما تاسو ته بیان نه کړه. سبا له یو کس تاسو ته ووایي چې یاره دا مسله داسې داسې ده، قرآن او حدیث کې راغلي ده او دلیل یې بیا ته وکړو، ته به ورته څه وایي چې نه موږ ته خو درس کې نه ده ښوولی. چې چا د ته مسله وښو او دلیل یې پرې ته وښو، نو دا مسله بیا څه ده؟ دا صحیح مسله ده، په دې به عمل کې. دلته به دا کیسې نه کوي چې زما مذهب څه وایي او زما کتاب. مذهب زموږ الحمدلله اسلام دی، کتابونه زموږ دغه قرآن او صحیح حدیثونه دي. علماو چې کوم کتابونه لیکلي دي، هغه کتابونه د قرآن او د حدیث ته وضاحت لپاره دي. یوه دویمه هغه انسانان دي، او دا خبر الله په قرآن کې کړې ده. وی که دا قرآن د الله نه علاوه د بل چا کتاب و، په دې کې به ډېرې غلطیانې وي. دا د الله خبره ده. که دا قرآن څنګه چې دا مشرکان وایي چې دا د انسان خبرې دي او دا د الله کتاب نه دی، که چېرته دا د الله کتاب نه وي نو په دې کې به څه دی؟ په دې کې به غلطیانې وي. مطلب دا چې د ځمکې په دې مخ هر انسان چې لیکل کوي نو دی پکې خطا کیدی شي، د ده نه خطا کیدی شي. نو موږ به د علماو کتابونو له د قرآن او حدیث مرتبه نه ورکوو. هغه عالم دی، قرآن وحی ده، حدیث وحی ده، وحی کې غلطي نه راځي. خو څوک چې د دې وحي وضاحت کوي او عالم لګیا دی، کمزوری دی، کیدی شي یو ځای کې قلم وښویږي، کیدی شي کې خپل وښویږي. نو موږ به څه کوو؟ د هغه په غلطۍ پسې به روانېږو؟ نه، د هغه غلطي به موږ پرېږدو سره د احترام. نو ځکه دا مونځ زموږ طرفونو ته نه کېږي، د کم علمۍ د لاسه او د دې خبرو د لاسه چې زموږ مولا او زموږ مذهب او زموږ کتاب. لکه حرمینو کې یو مونځ کېږي، اخر ستا کم مذهب دی چې هغه نه کېږي بهګې دا مونځ. او که چېرته یو عالم دا مسله ذکر کړې هم ده پخوانو علماو کې، چېرې دا مونځ نشتي، نو هغه ته دا حدیثونه نه دي رسېدلي. بس لنډه خبره. نو که هغه الله ته مخامخ شو، الله خو به عذر قبول کړي، ځکه چې هغه ته حدیث نه دی رسېدلی. خو زما او ستا عذر الله قبلوي؟ نه قبلوي. موږ ته خو مسله راورسېده. دلته یو کس به دا ووایي، دا ډېر دا هم د جهالت اعتراض دی. خلو دومره غټ عالم ته حدیث نه ورسېدلی، موږ ته راورسېدو. نو یاده که دا مسله پخوا دا کتابونه داسې نه وو راجمع کړی شوي څنګه چې اوس دي. پخوا دا انټرنیټ یې نه وي، دا ټکنالوژي نه وه. په عراق کې به یو عالم اوسېدو، هغه ته به حدیثونه یادو. په سوریه شام کې به بل عالم اوسېدو، هغه ته به څه حدیثونه یادو. کله به ده ته د هغه نه ډېر یادو، کله به ده ته ډېر یادو. نو بعض به ده ته نه ویاد، بعض به هغه ته نه ویاد. یو بل لیدلي نه دي. حدیثونه په کتابونو کې راجمع شوي لا نه دي. نو په دې کې که دې عالم له به مسله راله، اته به هغه حدیث نه ویاد، هغه به د هغې په رڼا کې جواب ورکو. نو خو معذوره دی، هغه ته خو حدیث نه یې رسېدلی، خو ما تا ته خو راورسېد که نه. نن سبا په دې وړکي میموري کارډ کې په زرګاو کتابونه ته ور اچولی شي. په زرګاو کتابونه چې هغه مکتبه کې داسې نه راځي، غټه مکتبه. دا کتابونه چې تاسو دومره پراته دي، دا د پخوانو علماو سره په یو ځای داسې نه وو. لکه چې په هغه وخت کې آلات د لیکلو ډېر نه وو، یو بل سره میلاوېده اسان نه وو، ټکنالوژي نه وه، ترقي نه وه. نو هغوی معذوره دي که چاته یو حدیث نه دی رسېدلی. خو که ما او تا ته راورسېدو، موږ به څه کوو؟ موږ به پرې عمل کوو، ځکه چې موږ ته خو راورسېدو. نو دې ځکه اوس دی څه وایي؟ وایي رسول صلی الله علیه وسلم مونځ وکړو، د مانځه نه بعد یې موږ ته دا ووایي او د دې خطبې مسله وبیانو: ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله. نور او سپوږمۍ د الله د قدرت په نښو کې دوه غټې نښې دي. نور او سپوږمۍ د الله د قدرت په نښو کې څه دي؟ دوه غټې نښې دي. یخوف الله بهما عباده. الله رب العزت په دې سره یری خپل بندگان. دا وجه یاده کړئ. او قرآن کې الله دا خبره کړې ده په سورة بني اسرائیل کې: وما نرسل بالآیات الا تخویفا. او زه چې دا نښې راښکاره کوم که نه، الله وایي نو زه پرې د خپل بندګان یروم.
او دا د الله رحم دی په موږ باندې چې موږ یری ځکه الله داسې هم کولی شي چې بغیر زموږ د یرولو نه په موږ باندې عذاب راولي بغیر موږ له د موقع راکولو نه الله رب العزت موږ راونیسي کولی شي که نه شي کولی شي خو بیا موږ یری موږ یری واپس شه مه کوه مرګ را روان دی قیامت را روان دی قبر دی آخرت دی مه کوه دا د الله رحم دی په موږ باندې خو چې هوښیار دینداره بنده د الله وي نو هغه به د دې نه عبرت واخلي یعنې بس خو پورې مسخري شروع کړي زلزله به راشي دوی به ترې لطیفې جوړې کړي لکه زلزله څومره د الله د قدرت غټه نښه ده بې شماره خلک به پکې مړه شي کورونه پکې تباه شي کلي پکې پوره تباه شي دی به ترې لطیفه جوړه کړي طوفان به راشي سخته سیلۍ به راشي داسې سیلۍ چې دا ونې د ځان سره وباسي دی به وایي دا د علاقې موسم داسې دی نو صحیح د دې علاقې موسم داسې دی خو ولې داسې کېږي الله ما ورته یری او حدیث خو به تاسو ته یاد دي چې کله به تیزه سیلۍ چلېده څه چل به کېدو عایشه رضی الله عنها څه وایي د رسول صلی الله به څه کیفیت و جواب دی د مخ رنګ به بدل شو او دننه به تو بهر ته به راوتو دغه شان چې کله به وریځې ولیدې تورې د هغه انسان دی چې الله رب العزت ورته هر څه معاف کړي دي او په هغه د یره راځي په موته یره نه راځي چې کله تیزه سیلۍ راشي طوفان راشي سیلاب راشي زلزلې راشي نور تور شي سپوږمۍ توره شي موږ بیا هم په هغه ښه په خپل ژوند کې ورننوتي ووایو دا د علاقې موسم داسې دی دا نښه د دې ده چې زموږ زړونه هغه سخت شوي دي رسول صلی الله علیه وسلم دلته وایي یخوف الله بهما عباده الله په خپل بندګان یری بیا وایي وانهما لا ينكسفان لموت احد من الناس ولا لحياته او دا یاده کوي چې نور او سپوږمۍ نه د چا د مرګ د لاسه تورېږي نه د چا د ژوند د لاسه تورېږي سوال دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په خطبه کې دا خبره ولې کوله دې ته څه ضرورت اصل کې رد کو د جاهلیت په یو نظریه باندې د جاهلیت په زمانه کې دا عقیده وه او دا نظریه وه چې نور او سپوږمۍ هله تورېږي چې یو غټ سړی یا پیدا شي یا یو غټ سړی مړ شي نو چې غټ سړی مړ شي نو یا نور تورېږي یا سپوږمۍ غټ سړی پیدا شو نو یا نور تورېږي یا سپوږمۍ رسول الله وسلم په دې خبره باندې رد وکړو او سبحان الله صحیح بخاري صحیح مسلم کې یو حدیث دی مغیره بن شعبه رضی الله عنه وی په کومه ورځ چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نور تور شوی هم په هغه ورځ ابراهیم مړ شوی ابراهیم د رسول صلی الله علیه وسلم زوی هغه مړ شوی فقال الناس کشفت الشمس لموت ابراهیم خلکو چغې کړي وګوره وی ابراهیم مړ شو یا نور تور شو ابراهیم مړ شو نور تور شو هغه نظریه ښه پخې ده چې وګوره جاهلیت چې کومې خبرې وي هغه صحیح دي نن ګوره نور تور شو ولې ځکه چې ابراهیم مړ شوی دی د پیغمبر زوی دی لوی سړی غټ سړی مړ شوی دی غټ انسان مړ شوی رسول الله وسلم په هغې باندې رد وکړو او دا بعض کارونه الله ولې کوي د دې دپاره کوي ګوره په دقه ورځ الله نور تور کو او په دقه ورځ ابراهیم مړ کو چې پیغمبر د دې خبرې وضاحت وکړي لکه ګوره رسول صلی الله علیه وسلم زید ته زوی ویلی وي دا زما زوی دی او پوښا داسې وه چې چا ته به دې زوی ووي هغه به زوی شو بلکل به داسې شمارلی کېدو لکه کوم زوی چې تا نه پیدا دی بیا د زید واده زینب سره وشو چې هغه ته په نسب کې هم زوروره وه نوره ته هم اوچته وه هغې ده سره ګزاره نه کېده اخر دا چې زید رضی الله عنه هغې رسي چل وکړو طلاق یې ورکړو الله پیغمبر ته ووایي ته اوس د دې زینب سره واده وکړه خیال هم دی که نه نو یو طرف ته زید ته زوی ویلی دی
او په جاهلیت کې چې به ته زوی وي نو بیا خو به زوی شمارلی کېدو. اوس زینب د هغه ښځه وه نو دا څه شوه؟ انګور شو د هغوی د نظریې مطابق. الله پیغمبر ته تو سره واده وکړه چې دا خلک پوه شي په دې مسله باندې چې که چېرته ته چاته زوی وي نو په دې څوک زوی کېږي نه. ځکه که د ده نه زوی جوړېدی نو بیا به د ده د طلاقې شوي ښځې سره نکاح روا وي؟ نه به وي روا. زوی چې ستا نه چې کوم زوی پیدا دی که نه دی چې د کومې جنۍ سره واده وکړي که طلاق یې هم کړي که دی ته یې مړ هم شي خو سخر له نه دي جایز چې د هغې سره نکاح وکړي. دا د همیشه دپاره په ده حرامه شوه، د همیشه دپاره. نو الله رب العزت بعض کارونه دې دپاره کوي چې دا خلک په دې مسله څه شي؟ پوه شي. هم په دقه ورځ نور تور شو، په دقه ورځ ابراهیم مړ شو. نو پیغمبر وضاحت وکړو وی یاده کوي دا خبره د نور د تورېدو د سپوږمۍ د تورېدو نه د چا د مرګ سره کار شتي نه د چا د ژوند سره کار شتي. په دې سره الله بندګان یاري. او دلته یو فایده زمونږ علماو له پکار دي، زمونږ مقررینو له پکار دي چې دقه شان موږ ته هره مسله واضح کړي. هغه غلطه نظریه چې کومه زمونږ جوړه شوې ده یا زمونږ د مشرانو د کم علمۍ د لاسه پکار دی چې موږ ته ووایي چې دا نظریه غلطه ده، دا مسله غلطه ده. ډېرې داسې قسمه نظریې زمونږ دي. ګورئ که زمونږ د خلکو نظریې دي ولټولې واقع دي ډېرې غلطې مسلې به ته پکې پیدا شي. نو پکار ده د عالم دا ذمهواري ده چې دی دا مسلې څه کړي؟ واضحه کړي. دا به نه وي چې خلک به څه وایي. دلته اوس د جاهلیت دغه نظریه را روانه ده. رسول الله وسلم دې ته سوچ نه دی کړی چې خلک به څه وایي، نه یې دې ته کتلي دي چې دا خو ټوله معاشره دا قصه کوي. نو اوس که ټوله معاشره ګناه کوي نو زه به پرې غلی کېږم ځکه چې ټوله معاشره یې کوي؟ نه، زه به دې معاشرې ته ویم چې ستاسو دا کار غلط دی. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي فاذا رأیتم منها شیئا، کله چې تاسو د نور او یا د سپوږمۍ څه توروالی وینئ که نه فصلوا نو مونځ کوئ. امر دی مونځ کوئ. ودعو او دعاګانې غواړئ. د کم وخته پورې حتی ینکشف ما بکم، تر دې چې کومه سخته الله په تاسو راوستې ده، کومه مسلې راوستې ده چې دا ختمه شي. یعنی د نور د سپینېدو پورې، د سپوږمۍ د سپینېدو پورې تاسو مونځونه کوئ او دعاګانې غواړئ.